أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. شپږدېرش سورة توبة. إن عدة الشهور تاکہ اکثر شمیر دمیاشتو عند اللہ دا اللہ پنزبان دے اسنا غشر شارن دولس میاشتے دے فی کتاب اللہ لکل قانون دا اللہ تعالیٰ کی دا خدای یو لکل قانون دے چې په جنرل هیډ کوارټر کې پروت دی چې د کال د میاشتو تعداد بسوري 12 وي که په جنوري فروری یادې که په محرم په سفر یادې که په حمل جوزا او سنبل یادې چې په سیم یادې خود کال میاشته به یو لسمنی او دیار رسومنی نو گویا الله تعالی مشرکین مکه نه صرف دا چې په شرعیاتو کې شرک کو بلکې تکوینیاتو کې فطری قوانینو کې هم چینج راوستل. فطری قوانین ځکه هغه د خواهشات او غلامان جوړ شوی نو چې کله د خواهشات او غلامان شو نو صرف دانا چې شرکیات کول تکوینی معاملات هم ټول بدلول نو سبه کول. دو قسمه کیلنډر دنیا کې رواني مثال احمد داوودی کیلنډر تکوین جوړته وي تاسو وایي ورته جنتری نو جنتری یا تکوین یا کیلنډر دو قسمه رواني یو وی سولر شمسی او بل وی لونر قمری. هر شمسی کال د قمری کال نه تقریبا په باندې لسره زیات دي لسره او تقریبا یو کوارټر پورا کوارټر نه تقریبا یو کوارټر. لہذا هر 3 کال شمسی چې وی نو دا برابر وي د 4 کالو قمری. هر 3 کال شمسی د 100 کالو برابر د قمری 4 کالو یو کال پکې اضافه شي. خبره دین کړه او هر 100 کال شمسی دا برابر د 103 کالو قمری. مشرکین مکه به دعا عمل کول او دغه عمل ته نسی وای سوې ورته نسی دی ورپسې آیت کې روان دي بیا دا دې آیت کې الله تعالی چې ذکر کوي چې نسی باندې رد کوي رسو څه کوي نسی باندې رد کوي انما النسیء زیادة فی الکفر نسی باندې رد کوي. نسی معنا دا وا چې دایبا د خپل سہولت په خاطر یو میاشت په بلې میاشت باندې بدلاو دا لکه چې حج براغه په ګرم سیزن کې یا د خرما ورځې به وي نو دوی ورته وزګار نه یو دا بیا بل میاشت کې اوس موسم ډیر ګرم دی اوس موسم ډیر ګرم دی دا د نسی یو عملو. یا څلور میاشتې په کال کې دیتا بدای میاشت حرامه ویلی سبی ویلی میاشت حرامه یو رجب یو ذوالقعده یو ذوالحجه او یو محرم. محرم نو د اسلامی کیلنډر لومبانه میاشت رجب د اسلامی کیلنډر ومه میاشت ذوالقعده دا یو لسمه میاشت او ذوالحجه دا دولسمه میاشت. د اسلام نه وړاندې هم دا رواج را روانو چې عرب خلک زمونږ د پښتنو په شان جنگیالي دي سړي جنگیالي دي دای په جنگونه کول خو چې کله دا میاشت به شروع شي بس اسلحه به ګټ تور سره لیکن یو بل ته تعارض نکو وې دا احترام والا میاشت دي حرمت والا میاشت دي. خبر دین کې رااله
خو لکه څنګه چې وخت تېرېدو سره د خلکو پښتو کچه کېږي د عربیت هم کچه ده. زمونږ اوس پښتو کچه شوې ده که نه؟ زمونږ د پښتو کوم غیرت چې وه اوس پاتې دی، کومه حیاداري چې وه پاتې، کوم مروت چې و، کومه مهمانداري چې وه، هغه هېڅ شی نه دی پاتې. چېرته که څه 15% یا 10% پاتې نو پاتې به یې که نه. صحیح. دا زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به کله کله غوسه شي نو په تفسیر کې به وي او یې مونږ پښتنو اسلام مو ډېر پخوا پرېښودی او پښتو مو اوس ورپسې پرېښودی. د اسلام په خوا پرې خو ده پس سړی ګوره کار سړی ده. چرته هندي کړي چرته حرام چیلې چاندې وخت نو زدوی نه د وخت تیرېدو سره دغه د عربیت د غیرتونه هم ختم شو. لہذا دوی به داسې کول چې کله به په یو حرمت والا میاشت کې دوی غوښتل چې یو دشمن باندې اٹیک وکړو، نو که چا به ورته چې دا حرامه میاشت ده ویره دې په ځای بل حرامه کړو. خو دا اوس موقع ده ډب ورکول غواړي، دا اوس موقع ده وهل غواړي، بې خبره دی بې خبره کې وهل غواړي. نو دې عمل ته څه ویلی شي؟ نسی. او دویم عمل د نسی دا و، دا خو دوه تصوره شو په یو عمل کې چې میاشت به بدلوله. او دویم عمل د نسی دا و چې لکه څنګه ما ذکر وکړو چې په هر شمسی 33 کالو کې یو کال قمری اضافي کیږي، یو کال قمری اضافي کیږي. نو گویا هر 3 میاشتو شمسیو کې په هر یو کال کې په هر 3 کالو شمسیو کې 3 میاشتو نه په هر 3 کالو شمسیو کې لسم ایسا دا یو کال دا اضافی کیجی، تقریبا لسم ایسا. لہذا چکلبا دا میاشت اضافه رالا صبر رالا دا میاشت اضافه برالا 3 کال بعد با یو میاشت اضافی که دا 3 کال بعد با یو میاشت اضافی که دا. لہذا دوی بسوکرل اگا دریم کال قمری اگا بیره دیار دستو میاشت کرو بیره دی کال میاشت دیار دستی دوری که اگا بیره دو لسو پتا ہے د دیالس میاشتو کو چې د شمسیه د قمری د تعداد یو بل سره برابر رواني. مداد نصیب بل عملو. الله تعالی فرمایي چې شرعیات خو پرېدا په تکوینیاتو کې خپل منمانی شروع کړه. خبره ده کړه نه یوه دا کول نمبر اول چې د یو کال دغه میاشتې دیارلس کړی دا د فطرت خلاف. دویمه دا کول چې د میاشت په ځای د میاشت بدلوله. درېمه دا کول چې د حرامو میاشتو حرمت پامالو، حرامو میاشتو حرمت پامالو. نو الله تعالی د غدري ور تصورات باندې رد وکړ. ان عدت الشهور تاکي اکثر شمار د میاشتو د الله په نسبانه 12 شهرن 12 میاشتې ده فی کتاب اللہ دا اللہ تعالی کتاب کے. نو دا خدای کتاب مانا دا اللہ تعالی پا تکوینی نظام کی شکم نظام اللہ سر لکل دے دا دی مین چپ اللہ سر پروت دے دا ریٹون تکوینی نظام یو دو رو معمولی کو چپ دا اللہ سر پروت دے. دیکھا دی اردو تفسیر کی یو مرگری یو شیر اوڑا کرو دو شیر او ودا میں سعودی کی سخت علاقت کرے ویدے کے 2 گھنٹے پا دی چپ کے کمپیوټر نه بلکې غږېده دوره شی بیا پکې هغه دغه واچو ما ته دغه ورته وایي ما مونږ کو نو هغه مونږ پکې ریکارډ کړ بیا پکې تفسیر هم ریکارډ. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دا الله تعالی په تکوینی کتاب کې دا کله راسه 12 میاشتې یوم خلق السماوات دا غورزنا چې الله پیدا کړی اسمانونه ازمکا منها 4 حرم ارده 2 میاشتونه سلور حرام میاشت دې احترام ودی. ذالک الدین القیم دا برابر دین دې د فطرت قانون دی. ذالک الدین القیم دا برابر دین دی معنا دا د فطرت قانون دی.
فلا تظلموا فی اللہ تاسو زیاتے مکوئی پدیبا کی انفسکم پزانون اخبرو. نیچر سر مچی اڑائی، نیچر سر نیچر ڈسٹرب کوئی ماں، نیچر سسٹم میں ڈسٹرب کوئی. وقاتل المشرکین کافتا، اس اللہ تعالی مسلمانوں تو جستاس پنیز باندې خلا ترو سے حرام میاشت حرامی دیکھو پکی چینجز راولی ایو کیلنڈر وتا بدل کی ایو کو دوست کرتا کوئی دین میاشت پتہ باندې بل مارک چې دا حرام ده سخال دا حرام نه محرم سفر حرام ده ځکه محرم کې زموږ ضرورت پیدا شي جنگ ته سفر کې دا محرم کې زموږ ضرورت پیدا شي نو الله تعالی اس مسلمانانو ته وایي چې دوی خو به دغه ایکسپلایټیشن کوي دا چیټینګ وکړي دا چیټینګ خو که په میاشت حرامه کې در باندې اٹیک وکړو نو بیا په تاسو ور اٹیک کوي تاسو لپاره بیا حرمت نشته ځکه ډیفنس به واجب دی ډیفنس به واجب دی پالیسی چینج وقاتل المشرکین قتال کوي مشرکان سره کافتن ټول سره کما یقاتلونکم کا ټول سره معنا یعنی پټول اوقاتو کې بولے کما یقاتلونکم کافا کما معنا د متا متا یقاتلونکم کافا کله چې دوی تاسو سره جنگ کوي پټول اوقاتو کې نو چې دوی د میاشت حرام اعتبار نه کوي حالانکه دا شیخ له دین را روان دي دا خو د دوی کسٹم د اسلام خپل کړی دی دا څه شی دی دا خو د دوی کسٹم دی د اسلام بنیادی قانون نه دی د دوی کسٹم د سلور میاشت دی صحیح ورنه ناروا کو ناروا دي په سلور میاشت کې او باقیه ته میاشت کې چې کوم شی شریعت کې ناروا دی نو دا هغه سمانه چې په سلور کې جایز دی ناجایز دی په تاسو کې جایز دی بلا وجه چمړول په سلور میاشتو کې ناجایز نه پاتو میاشتو کې ای کوم ناجایز دی نه تعالی دا خو دې کسٹم دی ما ولا احترام ورکو نو اسلام کې هم تاسو باندې لازم کړو خو اوس دوی یې خیال نه ساتي نو تاسو باندې سره ډاک پیسې گورنمنت نه کوي وعلموا اپوشی ان اللہ دا اوس دیو تحفظ جواب دے دا مسلمانانو ذہن کی بیام تحفظ ذکر مسلمان بعد اوقات یعنی ریٹالیشن شکار شی سو کی دا ریٹالیشن شکار شی خواہ دا خدای یرے کو ذہن کی کرنا وہ یہ دقو بکورو کو چی ماوری دا شکارو کو دا تحفظ انتا ذہن کی گرزی دا ضمیر و زور ورکی چی یرے دقو بکورو کو چی حالانکہ دا سپیڑے بدلا کی سپیڑا ورکی دا صحیح خودی بیارس دی بارے سوچ گئی یره دغه بکول ماولی دا سره راکته مال خاموش پاتې کېدل پکارو صحیح نو دغه تحفظ د دې میاشت حرام په حواله د مسلمانانو ذهن کې ګرځیدو چې کدی مونږ باندې اٹیک مونږ کوم زمونږ د طرف باید چې دا کار نه دی الله تعالی دا تحفظ ذهن نو بس وعلموا اپوشی ان اللہ چتاکی سرا اللہ تعالی مال متقین دا متقیان مرگر رے انما خبر دادا النسیئو دا نسی دا عمل تصویر بے یا ساتھ تفسیر بے یا ساتھ انما النسیئو دا نسی دا عمل زیادت فی الکفر دا زیادتے دے پا کفر کی یظل بی الذین کفروا گمراہ کولشی دا دی نسی پاساس بانے آکسان چی کافران شوی دی دی سکے یحلونو عامل دی حلال اگنی دا نسیو کال ویحرمونو عامل احرام اگنی بلکال یو کال یو میاشت حرام کی بلکال آگا میاشت حلال کی صحیح شو وہی دا منتا سوٹ کئی نا سوئی وہی دا پل کنوینینس تا گوری تسا گوری لکه مونږ چې هم د خدای قوانین یا د پیغمبر سنت د خپل کنوینینس مطابق چینج کوو را چینج کوو دا هم د نسی سره مشابه عمل دی چې دا مونږ ته سوټ کوي نه یحلونه عامل چې حلال ګڼي یو کال ویحرمونه عامل حرام ګڼي بل کال اوس دوی بوي چې اخر کې بجټ بس خدای ته برابر کړي د کال کې سلور میاشتې ان د اند سلور میاشتې شمیر برابر شي د حرام دي مونږ په اجازه نه کړو او بس دیټس اوکے صحیح it doesn't matter چې دا کومه میاشت محرم ده که سفر ده خو مونږ په اخر کې بجټ خدای ته برابر کړو دته څه نه ده پکې قضایي مرا ګرځول ده لیوافعو دا دے دا پارا کئی چی موافقتو کے عدت ما حرم اللہ شمیر دا غمیاشت سر چی حرام کری دی اللہ تعالی فیحلو ما حرم اللہ ندوی حلالی آشے چی خدای حرام کری دی دی حلالی آشے چی خدای او دا خدای حرام حلالول دا کفر دے دا خدای حرام حلالول دا کفر دے دا خدای حلال حرامول دا کفر دے
چې کوم شی خدای حلال کړی ته ورته حرام وای دا کفر دی، چې کوم خدای حرام کړی ته ورته حلال وای دا څه شی دی؟ دا کفر دی. کفر په دې انداز چې یو خدای ته تعقیب نشته دین باندې، او دغه دا چې دا باندې پښکې ایمان باندې سر کیږي، دا باندې پښکې ایمان باندې سر. لکه مثلا شراب سکل حرام دي که حلال دي؟ خو یو سړی اسکی خو عقیده ده چې دا دی حرام، عقیده ده چې دا دی حرام، نو زره پاره دا شراب سکل ګناه ده، زره پاره دا شراب سکل ګناه ده. او بل سړی اسکی او هغه مړه شراب چې حرام کړی دي صحیح، نو دا ګناه نه ده، دا کفر دی، ایمان ختم شو. خبره ذهن کې رااله. فیحل ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم. یهودیانو مولانو بدقه کار کو چې د خپل کنوینینس مطابق د شی حلال او حرام او د خدای حرام به حلال کړ او د خدای حلال به حرام کړ. صحیح. قران کریم کې اوځه الله تعالی وایي په صورت کې چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، د خپل مولایان د خدایان جوړ کړي د الله مقابله کې. عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ خو يهودیت لوی عالم مسلمان شو، هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي یره جی دا خبره مې ذهن کې رانه. پیغمبر علیہ السلام ورته څنګه ویل چې موږ متعلق الله وایي چې موږ خپل مولایانو نه خدایان جوړ کړی دي، موږ خدا کار نه کوو، عیسایان کوي خو موږ دا کار، يهوديان موږ دا کار نه کوو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تاسو مولایانو د خدای حلال حرامول او د خدای حرام حلالول بنا یو چې دا خو به کول اوسم کوي، دا خو به حلال کول دا خو اوسم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا کار خو د خدای دی، دا استحقاق دی چا دی؟ دا د خدای. نو د خدای استحقاق ځان ته پاره غوښتل خدای جوړېدل دي. زین لهم سوء اعمالهم خسته کړی شوی دوی ته سوء اعمالهم ناکار عملونه دوی. والله لا یهدی القوم الکافرین. الله تعالی هدایت ورکوي قوم کافرانو ته. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو مالکم سشوی دی تاسو باندې اذا قیل لکم چې کله تاسو ته ویل شي انفروا فی سبیل الله چې تاسو اوځئ د جنگ لپاره په لار د الله کې. نفیر معنا خروج للقتال، جنگ لپاره وتل. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو مالکم سشوی دی تاسو باندې اذا قیل لکم چې کله ویل شي تاسو ته انفروا فی سبیل الله چې اوځئ په لار د الله کې. استاقلتم الی الارض، استاقلتم تاسو درانه شئ ځمکې ته، تاسو شئ درانه شئ ځمکې ته، یعنی پاسې دې نه شئ بیا بدن در باندې دروند شي. استاقلتم الى الارض تاسو درانه شئ بیا ځمکې ته. ارضیتم آیا تاسو خوشوي بالحیات الدنیا د دنیا په ژوند من الاخره په ځای د آخرت. فما متاع الحیات الدنیا پس نه دا نفع اصل د ژوند د دنیا په الاخرت د آخرت مقابله کې الا قلیل مگر ډیر لګ دي. ځکه د دنیا د ژوند کله زر کاله هم دي خو تیر بشي، نو کوم تیرونه کې دا لګ دی. د آخرت ژوند اخو نه ختمي دن کې ژوند دی. الله تعالی فرمایي چې کله زه وام چې جنگ د پاره نه تاسو مکه ته درانه شي، اوس جنگ نه سړی ولې نه ا خبره واغه غشي ولایات ساتي. یاد درته کنه شیرشاه دا یاد کدی موضوع نه وي، کدی کپاره کې موضوع به خو دا کرا کوي صحیح وي، کدی کې موضوع نه بیا د څه نه راځي. ها الا تنفروا کچریتا سنو زی جنگ تا یغذبکم غضابا علیما، عذاب بدر کی اللہ تعالی تاسو لعذاب دردناک. ویستبدل قوما غیرکم ابدلک براولیو قوم سواس تاسونا بدل تاسو کی. ولا تضروه اتاسو با اللہ تا تکلیف دشے ورکول دیشے. واللہ غلا کل شیء قدیر، اللہ تعالی پاس سزبان قادر دے. نو الله تعالی وایي که تاسو نو ځای چې کوم ځای جنگ ضروری او نه ځای ورلا، نو الله تعالی فرمایي سخت عذاب بدل کوم، سخت عذاب بدای چې تاسو به ختم کوم یو بل قوم براولم، تاسو به ختم کوم یو بل قوم. کله چې مسلمانان به خوند شو الله تعالی بیا د دین کار د چنګیز خان د اولاد دا واسطه ته چانه واسطه صحیح، یعنی بربرو چې څومره ظلم کړو اسلام سره دومره بیا خدمت هم د اسلام وکړه. چې مسلمانان شو نو اعلی درجه مسلمانان شو. اوسم په شام او په عراق او په خطای ګرځا بربر د ټول نخو مسلمانان دي صحیح. چنګیز خان اولاد الان څومره ظالم خلکو د ټول نخو مسلمانان دي. نو الله تعالی د خپل قدرتونو کوي، الله تعالی
پر قدرتونه خی چې زو بیا بل قوم راولم هغه به بیا داسې نه لکه تاسو څنګه یې. اوس دا واقع د تبوک وا ما تاسو ته واقع ذکر کړی و زره مده واقع د تبوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ولیکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت د پاره مختلف علاقو ته وفدونه بلېږل. موجوده زمانه کې ورته تبلیغي جماعت وایي، دعوت والا جماعتونه بلېږل چې د دین دعوت دا خور کی. شام د رومیانو کنټرول کې، د شام والا کار چا سره و؟ د بیزنطین سره، بیزنطین امپایر سره. لہذا د شپاړو کسانو یو جماعت دغه علاقې ته تلو، شپاړس مسلمانان. دا غي امیرو کعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. رومیانو چې دی وړي نو شهیدان کړ صرف کعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بچا راو تختیدل، نور جماعت ټول شهیدان کړ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بصره حاکم، د بصره حاکم شرحبیل ابن عمر، شرحبیل ابن عمر عیسایو، هغه ته د اسلام دعوت ورکو. هغه ته قاصد ولېږه حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ د دعوت لپاره. هغه نصر دا چې دعوت قبول نکړ بلکې سفیر د پیغمبر شهید صلی الله علیه وسلم. دا د مسلمه انساني ضوابط خلاف ورزي ده، یعنی مشنری قتلول نمبر اول او سفرا قتلول دا مسلمه ضوابط خلاف صحیح. یعنی که دشمن وطن ته هم د عبادت، یعنی مثلا د یو قوم د عبادت ځای په بل وطن کې، یو قوم د عبادت ځای په بل وطن کې، د هغه وطن حکمران دا حق نه لري چې په دې خلکو باندې پابندي کوي. تاسو نه شئ راتلی صحیح. د سکانو مقدس مقامات کی پاکستان کی، د سکانو مقدس مقامات کوم دی پاکستان کی، د انډیا د پاکستان خامشه دشمنی، خو پاکستان پابندی شي د ګور سکانو باندې تاسو پر مقدس مقامات نه شي راتلی. نه صرف دا چې ویزه ور کوي بلکې د ضرورت نه زیات انتظامات کوي والله چې څه منفي تاثیر یې ورسي صحیح. بعینی دغه خلک هندستان کې بڑا دینی مقامات دي، لہذا هندستاني حکومت یې باندې پابندي نشي کېږي کې خدای نشي. ځکه دا مسلمه انساني ضوابط خلاف دی، یا موجوده زمانه کې وایي دا د یو نو چارټر خلاف دی صحیح. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دریزرو فوجیانو باندې شامل یو فوج دغه علاقې طرف ته روان کړي، د خلکو له درس ورکول پکار دي. ځکه دوی خو د مسلمه انساني ضوابطو جنازه وسته. یو ځای دی هغې ته وایي مهان، چې هلته دا فوج ورسېده نو ورته اطلاع میلاو شوه چې د بصرې دا حاکم شرحبیل ابن عمر 1,00,000 فوج سره مقابله را روان دي، او خودی قیصر روم بادشاہ سو قیصر دیویم د شام علاقه کې د حمص کې کوم ځای کې حمص کې د خالد رضی الله تعالی زمون د نیک خبر دی. دا خالد مزار کوم ځای حمص کې. ورسره بیا حلب دی کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ شام کې. نو خود قیصر روم هغه په حمص کې موجودو، او د قیصر روم رورو تیودور داغه نامه وه، تیودور. هغه ته حکم کړو چې 1,00,000 آرمی توم راوله. لہذا معان سره قریب د موتا خوا کې، موتا د ځای نوم دی، د مسلمانانو 3 لشکر او د افغان 2 لشکر.
دا مقابل شي سره اصل زړه د ګردې خبره ده څه نسبت جوړیږي د درو زړه دوه کو څه نسبت ده هیڅ نسبت نه جوړیږي حضرت زید ابن حارث حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے امیر لشکر دے شہید شو زید ابن حارثہ پیغمبر علیہ السلام سیکنڈ ان کمانڈ مقرر کرو اگر شہید شو تھرڈ ان کمانڈ مقرر کرو عبداللہ ابن رواحہ اغم شہید شو اور پیغمبر علیہ السلام سے لشکر روانو دیتے ویلیو چې جعفر ابن ابی طالب زمانه ترزوی دا به امیر لشکر وی کده شهید شي بیا به زید ابن حارثه کده شهید شي بیا به عبد الله ابن رواحه او کده هم شهید شي بیا تاسو ځان له انتخاب د امیر په خپل وکړي یا د امیر انتخاب په خپل وکړي اوس پیغمبر علیہ السلام خدا سے وی چې کده شهید شي کده شهید شي کده شهید پیغمبر دا خبره کړي یقیني وی صحیح شو لہذا ټول صحابه دې درې وړته کتر هنی لکم شهادت مبارک شهادت پیغمبر دا خبره په شکوک نه کوي پیغمبر ته یقین وی دا کار وکي او واقعي دغه یکه بعد دیګره درې وړ شهیدان شو صحیح لشکر هغه بیا خپل کې مشوره وکړه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ امیر لشکر ته هغه نه دا باقی مانده فوج په درې وسو کې تقسیم شو یو یې په جنگ سره اخته کړه او دوی یې د شپې تیار کې شاته ولګړي د ګرانډا هل نه واپس لګ ډاون ټاون کا نو یو ګروپ ته وې چې موږ سبا سره جنگ شروع کو نو د جنگ شروع کېدو پس تقریبا 2-3 غنټې بعد تاسو بلدا غاړه را روان یې صحیح او خپل ځان پسې راکاږي د تکبیر اوازونه چې د ګردون اسمان ته خېږي صحیح بیا په ګروپ ته دې پسې بیا 3 غنټې بعد تاسو په دغه طریقه را روان یې او د رومبني ګروپ ته کوم سره خالد پخپل وې تاسو بالکل د دلره سره جنگيږي شاته باندې ګوره لہذا دې کو د دلره سره د دشمن په لشکر ورپرې وتل 2-3 غنټې بعد یو بل لشکر را روان دي تکبیر اوازونه دې ګرد نو ګرد کې دا پته مله لسکه څنګه روان دي لسکه خلک روان دي صحیح او 2-3 غنټې بعد بل صحیح وسغی خدای کوم ګروپ چې ورسره لګیاو دا غي مقابله نشو کولای چې دې غاړه دا ګروپ راغی بیا په وي تخته وي صحیح نو کیسره ارمه او تخته ده مودا کې او مسلمانانو ته الله تعالی غلبه ورکړه د دغه جنگ په اساس د فارس د کسرا زیر اثر نجدی قبیله داولی اغام د کسرا د تسلط نه آزاد شي د کیسر نه یعنی جنگ خو کیسر سره وشو اثر په کسرا هم پیوت جنگ خو ولته په افغانستان کې یې سره ټول دنیا باندې پروسي کنه پروسي دا خامخا کی چرته چاته خیر ورسي او چاته شر ورسي نو بلا ډېرې نجدي قبیله هغه متاثر شو مسلمانان شو بني سلیم دا یو قبیله ده اشجع دا بل قبیله ده غطفان دا بل قبیله ده زیبان دا بل قبیله ده دا ټول مسلمانان شو د قیصر د فوج کم عربین رجمنٹ شو قیصر فوج کې عربو مو ځکه عربو باندې قبضه بلا شتبان د عربین رجمنٹ د هغه کمانډرو فروه ابن عمر الجزامی فروه ابن عمر الجزامی جزام د قبیلې نوم فروه ابن عمر الجزامی هغه د عربین رجمنٹ کمانډر یا جنرال هغه مسلمان شو اور قیصر په حکم باندې گرفتار شو شهید کړ قیصر روم د موتا د بدلی اغستو لپاره تیارې شروع کړ
چلو دی جنگ بدلہ بانا. د مدینی منافقین د یو عیسائی راہب ابو عامر داغه نامه وا، کرسچین راہب مونک ابو عامر داغه په واسطه د قیصر روم سره د منافقینو لینکو. مسجد زرار ذکر رسو بلی سورہ توبہ کے روان دے د مسجد زرار چې د قبا د جماعت په مقابله کې هم په دا قبا کې یو بل جماعت جوړ کړی شو، مسجد زرار. قرآن ورته مسجد زرار وایي. اصل کې مسجد زرار د دې شی پیش خیمه و. دا لپاره فنډینګ کړو قیصر. فنډینګ کیا کړو؟ قیصر. اس قیصر کو پتا قریب زمانہ کې یکے بات دیگرے د فارس کسرا ته شکستونه ورکول، یو ځای په حمله وکړه کسرا به ته تقدیر، بل ځای په حمله وکړه نه شکستونه خپل کسرا. لہذا هغه ته دا غرور چې زه ګورم چې دا د عربو کوم پیغمبر دې سره عمل کوم. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله جنگ له بته دا ولیکه نو همیشه به تعمیه نه کار اغسطو. تعمیه دیتا وی چې زی په قبله خبر نه ورخاته کې، زی په قبله او ذکر د سکه د نور خاته کې نه داسې مجلس کې چې ناس ته صحیح اوس اراده کړی دا فار ایگزامپل سعودي عرب ته راتلو خبرې د افریقې شروع کړي، صحیح شو. دا دې لپاره چې نه زما دا راز کولاو نشي، دا ذکر سیمه کولاو نشي. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عموماً په جنگونو کې بل تعمیه نه کار راوستل چې ته په یو غاړه په خبرې به په عام مجلس کې د بل طرف کولې. دا ګوره د فوجي جنرال ډېر لوی اهمیت. خو په دې موقع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تعمیه نه بالکل کار وانه وسو، بلکې وضاحت سره وی به تیارې نشي د قیصر مقابله لبسو. دا ډېر ضرورت خبره ده. دا زمانه سپر پاور او بائی پولر نو یونیپولر کیسرا خو بیڑا کر کشے ہوا آپ کو غون کړه یو طرف ته، هغه د قیصر یو طرف ته غون کړه. پیغمبر اسلام تعمیه نه کاروانه وسته وی تیارې نه سي قیصر مقابله ته وځو. رجب نهم کال د هجرت روانگی وشو، دیر زره فوج پیغمبر اسلام تیار کړ. سورہ دیکھ ذرا سورلے ورسروی لس ذرا. لہذا مجاہدین با پنوبت بانے پا سورلے سوریدن ذکا سفرم 200 بلا سورو 200 بلا مدینہ منورین تبوک تا سفر دے 200 بلا اور موسم دا گرمے جون جولائی فهمی اشوا جون جولائی او وطنم سعودی عرب و صحرا. اور در جنگ لپاره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ایمرجنسی فنڈنگ اعلان وکړ، ارجنٹ ډونیشن. او دا جنگ د حضرت عمر وی رضی الله تعالی عنہ چې ما دا موقع ده نن خو به زه نمبر ولوم د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نو کور تلالم پل هر سمه وکتل نو چې صادرونه مې دوه نو یو مې کور کې پرې خو یو مې فند کې خدا خبره ده کړه چې فار ایگزامپل دا انک را سره دوه یو مې فند کې شاو پکار شي صحیح قلمونه سره دوه نو یو مې کور کې پرې خو یو مې پچاندا کې واچو روپای جرا سره سره وي نیمه کور کې پرې خو دی نیمه مواشي جرا سره سره نیمه کور کې پرې خو دی نیمه فند کې واچو. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمر سره وکړه وی قسم تمہاری نسوین وی مای جی 50-50 وکړه ټول شي نه مې 50-50 کړل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را دعاګانې وکړه صحیح. او دی وایي زوس دې انتظار کې نه چې ابوبکر بسوخ راځي ځکه هر وخت ابوبکر A+ اوسته
صحیح ویدی اسنا کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغی حضرت ابو بکر نے پیغمبر اسلام ته پوښتنه کو وماذا فعلت یا ابا بکر ابو بکر تاسو کړ هغه وی بس څه مونږ د ټول راول فند کې پیغمبر اسلام ورته وی وماذا باهلک وعیالک کور والا او بچو د پاره په ترکتم الی الله ای مخدای ته پرې خدای ایته مې خدای سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی به اختیار راکړه چې مال چاټیلا راکړه وی ما یو جم کو وی ما قسم په خدای کو عمر خو پرې د عمر پلار کو د ابو بکر نمبر یوس ابو بکر دغه څوک نمبر وړي شي د ځان قرباني کړل پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم صحیح او یو صحابي رسول ذکر روان دي یو غریب صحابي چې پیغمبر اسلام له ډونیشن اعلان وکړ چې هنګامي چنده پکار دا هنګامي تاسو هنګامي وای ایمرجنسی عاجل ارجنٹ چنده پکار دا ایمرجنسی نافذ کړ دا صحابي هغه وای چې ما سره خو شي نو سوای دا غوستلو جامونه کله جامې چې وغوستې دین علاوه بل شي او ما وې دام نه کړ چې دې سعادت نه محروم شم لہذا ما ستن موږ مې وکړ نه ما به عموما د یو يهودي باغ کې او بخور کو سو مې کو پلاسو باندې مې ډول لایست او غلا مې باغ وکړ نو ازاغه تورله ما تاسو سره عاجل کار نشته د شپې ما ته پیسو ضرورت او دغه قومي غیرت هم داسو چې قرض هم لغوستا چې قرض راکړه چې بیا کله کاری بیا ورسره کوم نه وې مرته تاسو سره عاجل کار نشته چې د شپې زما مزدوري کوم ماته پیسې پکار دي ویدرا ته وې چې بس دا فلانه با دا د شپې وبکم نه مرته د شپې وبکم وګوره سهار په 4 بجې مال مزدوري پکار دي پیسې وسور راکې یو دینار سور بدل کوم یو دینار د ټول شپه دا او بخورو کو 4 بجې راغی دروازه ورته والا وی هغه باغ وبشه وی دا یو دینار والا او بیا راغی نه جمعه ته لږ سات کو دشه د سهار د منځو سره پاسه ده او داسې تازه ک پیغمبر اسلام جمعه ته راغی صحابه عمران چې څنګه حضور حضرت والسلام سلام وګرځو صحابه کرام خپل خپل چندې ورکول شروع کړ پیغمبر اسلام مخه چنده ورکول د عمر روان دي سی ورته یو دینار منافقین ناس تو هغه وی داو زیرو سپر پاور مقابله ده چنده ور کوي یو دینار مسخري پر شروع صحیح الله تعالی او چې دا چنده دا ټول نه زیاته قیمت ذکر چې 100% چنده ورکړه دغه ټول ملکیت دې دا یو دینار دی نو رفضت استلا نو کمال دا دی چې په یو دینار کې هم ځان ته کوارټر نه پرې خو دی بس دا یو دینار ورسره هم دا یو دینار ټول څه په بخار کړی دی الله تعالی دا هغه ذکر کوي په قرآن کې سورۃ توبه کې دا ذکر شروع دی چې والذین لم یجدوا الا جهدهم چې خدای وایي هغه خلکونه ډېر رضا شوي چې دای سره سوای د خپل مزدوري نه بل شي ونه هغه مزدوري چې کوم وکړه سل په سلو کې پیغمبر تعالی دا واخله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانې ده نو ورته دغه قبا والا خلک چې د ابو عامر راهب مشوره باندې هغه جماعت جوړ کړ مسجد زرار ای ورته راوي چې زموږ جماعت مونږ جوړ کړل تاسو به افتتاح اوپننګ پیغمبر علیہ السلام د اوس ما سره ټایم نشته بیا به ګورو او حضور حضرت والسلام په دې نو پوي چې دا خو د دسیسو مرکز جوړ شوی دی شکل ولا د مسجد ورکړل دي خدا څه شه دا د اسلامي ریاست خلاف د دسیسو او د کانسپیرسی او د سازشونو مرکز جوړ کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روان شو قیصر ته چې اطلاع ملاو شو چې دومره لوی فوج سره هغه وی درې زره راوستیو مونږه دوله کاوز غلولو اوس خو ډیر در راولي که جنگ ور سره کوو د عمل ګران ټول اخلي که جنگ ور سره کوو د عمل ګران ټول لہذا hebat نشو اثر د لکونو لشکرو تخته بغیر جنگا بغیر جنگ عدالت مکه کې منافقین ای په دې انتظار یو سره یو پکې ژوندې واپس نه اخلاص بشي دینه با خلاص دې د مرګ خلک لاړل دې څه کې لاړل د مرګ خلک غره هؤلاء دینهم دې په خپل دین باندې ډېر مغرور دي چې خدای مون سره دې خدای بداسه کوي خدای بداسه کوي وی ګورو چې خدای دې سره څه کوي قیمه کوي بیلتا صحیح پیغمبر اسلام والسلام ورغه شل ورځې د تبوک کې پاتې شو په دې لار تلو راتلو کې
مختلف رؤساء د علاقو، مختلف رؤساء د علاقو، لکه د دومة الجندل رئیسو اوکیدر ابن عبد الملک، اوکیدر ابن عبد الملک، ایلا د شام علاقه ده، ایلا دا غي عیسائی رئیسو یوحنا، او نورم ډیر زیات رئیسان هغه پیغمبر علیہ السلام ته سرنډر شو، چې پیغمبر لشکره وکړو هغه یو موران شي نه سرنډر شو، پیغمبر علیہ السلام باندې ټیکس لګو چې تاسو له پروټیکشن درکو د قیصر نه، په سبا کوي اسلامي ریاست ته ټیکس ورکوي. نو منافقینو هغه چې کړه دا اعلان د جنگ واورې چې پیغمبر علیہ السلام وی زوب چرتا ایسر روم مقابله له ماوي تعمیه هم نکول، عموما پیغمبر علیہ السلام جنگونو کې څه کول تعمیه به کوله، دي جنگ کې تعمیه هم نکړه، صحیح ټارګټ کې قیصر مقابله له بزو صحیح. میاشتم د جون جولای سخت ګرمي، د عربو سارا مسافت 1200 میله، مسافت 1200 سورلایم نشته، صرف نظر رسول الله دی او زیات تر پرووائډ کړی عبدالرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات انتظام چا کړو؟ دای دوړو کړ عبدالرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهما. اوس منافقین وی دا خو د مرګ خله کې ځان نه استل دي، د دې جنگ نه بخلاصي وسنګا نو ټول خپل خپل باندې جوړو، څوک پټ شو څوک کینډي ته وتښتیدل. صحیح دا ځکه چې دا مسله کیږي چې کله ضرورت راشي د خلق په وباسي نو وباسي صحیح. او وې چې زه اوس نه ځان پناه کوي نور دوی واپس نشي راتلی، دا خو یونیپولر سیستم کې د سپر پاور مقابله روان دي، غر هؤلاء دینهم، دوی په خپل دین باندې مغرور شوي دي، دوی بل تقیمه کوي یو سړی ژوندی نشي راتلی، اخلاص وکړي بیا ځان خپل بادشاہي. الله تعالی وایي داسې مو وایي چې مونږ ته پیغمبر سره دې ناکام شي. نو لاندې ورته وګوره الا تنصروا کتا سو امداد نکوي د پیغمبر، نو مکوي کتا سو امداد نکوي د پیغمبر نو دې دا هډن خبره ده مکوي. بلادر پسې موږ پښتو کې وو بلادر پسې الا تنصروا کتا سو امداد نکوي د پیغمبر نو مکوي. فقد نصره الله تاکیق سره دې امداد کړو الله تعالی کلا اذ اخرجه الذين چې کله دې وستا کسانو چې کافرانو د مکینا چرته راوست د مکینا دای دوه پټو اوس خور سره بیا هم ډیر سره خلک شته هغه وسو دوه پټو ټول دنیا مخالف و د کور ولوم به سچ کړو الله تعالی ما دې هغه پروټیکټ کړو اوس مې نه پروټیکټ کوم. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اغه وخت کله راوست دلا کسانو چې کافران شو ثاني اثنين دې دویم د دوو نو دویم ورسره څوک ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ثاني اثنين دې دویم د دوو اذ هما فی الغار چې کله ودا دواړه په غار ثور کې کوم ځای کې غار ثور کې اذ هما ادا غار ثور د جبل ثور دا د مکی معظمه جنوب ته ده، مدینه منوره د مکی معظمه شمال ته ده. مدینه کوم خاله نو چې مدینه کې او مسکو نو جنوب ته مخ کوم خوا مخ ځکه چې مدینه شمال ته ده صحیح. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حکمت عملی او پوهه ده چې پروټیکشن بسنګ کې سټریټجی بسنګ جوړه. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په جنوب بوزي هغه ویل مدینه ته نو مدینه ته وځه نو که په داس ورغو خو دې را پکې راځي صحیح. په جنوب ورځي د شمال ته ګرځي دې به ځکه دې ته پته ده چې پیغمبر صحابه ځکه حضور اسلام کو رسول میاشت راسه صحابه کرام روان کړو چرته مدینه ته چې تاسو کوم وته شي نه وځي چرته وځي مدینه منوره ته التفتر شي. پیغمبر اسلام سره خو اخر کې صرف دیو یا صحابه پاتې شو نو ټول مدینه منوره ته رسیدي سورہ پاتې شو ورته دیو یا صحابه پاتې شو نو ټول رسېلو مدینه منوره ته. مشرکین مکه ته پته و چې د مکی معظمه نزی نزی بچرته مدینه ته بسی نو اس مدینه کم طرف ته شمال ته نو پیغمبر اسلام شمال ته ونه وته حضرت ابوبکر ته جنوب ته وځو. دې ته حکمت عملی بیا تعمیه ده دا لفظ بیا ساته څه بیا تعمیه وکړه چې جنوب ته وځي خلک به ټول مونږ ګوري کوم خوا
شمال طرف موږ به درې ورځې تیر کو چې خلک ستړي شي په کتو کتو بیا به شمال طرف وایو. صحیح. ثور لکه حمل ثور وای ته وای دا غر کدو کته لکه وای په شان کوب دی. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. پروس کال اول تا زمونږ د علاقې یو کتن اغال ته نږدې اوسېده صح کال ما پیدا نه نو زه ورغلم هغه بالکل د غار ثور سره لاندې اوسېده انا زه ټکی ونه سره لړم با نو بره غر ته نشم قاته خاصه باغ ته تناست غار ثور ته مې قتل. اذ هما في الغار چې کله ودا دواړه په غار کې غار ثور کې نو پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دواړه اوتل نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته چې په یو داسې لار دی وباسم چې هغه باندې څوک مخې لنه راځي. صحیح. نو داسې یو شر لار اباندنت څنګه لار اباندنت لار بنجر لار چې په تګ را تګ نه کوي باغ یو پیغمبر اسلام ته چې تلک داسې د غره ویخ کې ځه تلک د غره ویخ کې ځه زبد د لار باندې سم یو سړی ولا مخې لورغه حضرت ابوبکر نے پوښتنه کې امام بخاری روایت نقل کړي چې مما ابوبکر دا هغه تیار کې تر څو روان دي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه قوام چې محمد صلی الله علیه وسلم قرآن افشاش صحیح او دروغ ابوبکر چاته وین دروغ په مرګ په حالت کې ابوبکر کله نه کې او غیر اختیاري تورم چې دروغ نه وي دروغ ویل نشه نو الله په ځین کې القا کړه وی رجل یهدی السبیل دا زما گایډ دی ما تلار صحیح دا زما گایډ دی ما نو پیغمبر خو عقیده ابوبکر گایډ لار ورته خدای ته څنګه ملایږي او هغه سړی وې چې دا ناشنا لار شاعر ابوبکر ته روان دي ته معلوم ده سره سره راغلی نو چې کله دا غار ته ورسېده حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام ته چې تاسو بهر انتظار وکړئ زلک د دې غار جایزه اخلم جاړو اباندن غار دی چې ته زاریله سینوت کې نه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دن لاړو داږي سړی کته اټول سړو کې یو خپل صادر راوغسته هغه ټوټه کو او سړو کې خبر اصل ټوله بند کړی زمکه اواره کړه خاور ماوره پکې همواره کړی غټ غټ کانی هغه د میدان نه لکړ بیا پیغمبر اسلام ته یې راځي او بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته یې تاسو جوړ تللی شي د خپل پکانو په کانو باندې تل نو د خپل پیغمبر اسلام په شي وي حضرت ابوبکر رضی الله عنه ورته تاسو لګ آرام کړئ نو داسې په ورته وغوړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځمن سره صحیح حضرت ابوبکر رضی الله عنه ناس او دغه خپل هغه ته اصول خالفات هغه ته خیلا چې دینه چرته صح حشره راو نزي پیغمبر اسلام له تکلیف ورنکي صحیح نو په دغه اسنا کې چې حضور صلی الله علیه وسلم ود شو البته یو مار را روانو حضرت ابوبکر وشي شیخ په باندې حضرت ابوبکر رضی الله عنه خپل زور ورک په ځای دې سره تختولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به آرام نشي نو خپل نور زور ورک شي راو نزي او بیا هغه مار په بیا به شي حضرت ابوبکر رضی الله عنه ځان بالکل ټینګ کړه غیتا هغه زهر دومره تیزو چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه د سترګونه اوښ کړه نظر او زورا درته جوړلې او نظر او زورا سترګونه اوپر روان شي د سترګونه اوپر روان شي ار اثر پیغمبر اسلام مخ باندې پریواتي زمون شیخ صاحب رحمه الله وې صبح برکت او کې ساجي په مخ باندې ورپریواتي نو پیغمبر اسلام مخ باندې ورپریواتي اوس په خوب کې حجر باندې سات کې راشي سړی ته ډېر حساس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګ بولاو کړ دې کته چې بکر رضی الله عنه ورته مایو کیږي اسې دې ته چاو جوړولې دا ورته نه چولې جاړي نه ته چاو جوړولې صحیح ان څه دې بدلا واخله ابو بکر رضی الله عنه ورته له لعل الحيه لدغتني دې سوره کې چې زاریله شه دې هغه چې چله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خبر راځي فاته نو په راوسته التفص یا مار وبره او مار وبره صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دلته لاله مبارک راوسته ادي دې زخم باندې ولګولې هغه ظاهر راجذب له بهر راوته اگر راجذب بهر راوته ابو بکر رضی الله عنه فرمایي پیغمبر اسلام بس دا مبارک غوته ولګوله فكأنما لم ينقطع بعده ما تاسو محسوس ورنه چې دې شي شي له ظاهر د پیغمبر اسلام هغه لعاب مبارک هغه ازار راکش بهر راوسته صحیح او بیا ابو بکر رضی الله عنه وې چې دا مار ملک ډیرو درد ورو پیدا مار
بمر ته یو غټه راوسته ویلې دې ولم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الیه ملون دې پرېږ دا دې ول زکه ما چې زه در سره یم دې ول زکه ما اگر چې زاري لشه دې حضور در سره زما حضور کې اسه ممراوا بس پرېږ دا مار به الله خپل سره اني هاو اوس دا ځای درې شپې تیر کړې سو درې شپې تیر کړې دا ته بکر راځره یو غلام مسلمانوم نو ته بکر یو غلام مسلمانوم نو هغه با ټول ورځ درته خواته غره کې ګډي او میز تاسو میز وای پرسان دا به سره ول او چې ما خام بنور په وتر دغه وخت به هغه اول شي هغه نو لوخه به ډک نو بس دوی ته راوړو په دې داواله صحیح خو په دا درې ورځو کې دغه بنده خپل چا خبر نه اورېدل راز وی حالانکه مسلمان نو خدا غ سره فکر سیوا دا سره راز نو درې شپې او درې ورځې تیر کړې او حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام کړه د غار ته وردل نشو نو الله تعالی او سپایډر راولېږي چې وې بواچو په دې د غار په باندې نو چې وې په غار په باندې دي معنی چې د غار شړ وای بنجر یعنی باندې دې ته څوک نه وته نه دي او یو قنطره رااله پیجن هغه په داخله کې نه څه وګای واچولې نو دغلته هم یو د مشرکین یو وفد دغلته هم راورسېده صحیح څنګه هو طلب کړو حتی ابوبکر رضی الله پیغمبر اسلام ته ورجی کته لګ خپل قدمونو ته کړه نه لګ ټیټ شو نو موږ ته ښکار شو صحیح الله تعالی دا خبره کوي چې پیغمبر اسلام ته نه ډونټ وری اذ یقول لصاحبه اذ هما فی الغار کله دا دواړه چوپ غار کې یقول لصاحبه چې کله دوی خپل مرګري ته لا تازن فکر من کېګما ان الله معنا تاکي سره الله تعالی زمون مرګره دي نو لا تحزن قران کریم کې دو لفظ راځي یو لا تخف یو لا تحزن خوف او حزن خوف وی فیر کا انګریزي کې ورته وایي فیر او حزن وی وریز کا حزن وی فکر من کېدو ته صحیح په پښتو کې مونږ خوف یې ته وو خوف یعنی تو او دا حزن غم جنیدو ته ویل شي څه ته ویل شي غم جنیدو ته اوس د دې استعمال قران دا څه کوي چې کوم ځای چاته ځان متعلق یې نو البته لفظ خوف استعمالي څه استعمالي خوف او چې کوم ځای د ځان متعلق یې نه بل متعلق یې بیا حزن استعمالي موسی علیہ السلام چې کله امسوا وګرځول او مارتی جوړ شو په نوم بیزل باندې نو موسی علیہ السلام ته پشاش دا مارنا پشاش نو الله تعالی ورته اقبل ولا تخف روان دي شه یریګه ما موسی علیہ السلام ته خیر راو څنګه دا پته چې ما په انسان حمله کوي مار څه په انسان حمله کوي هغه ته ځان یراوه دی وجه الله تعالی ورته ولا تخف خوف ورته ولا تخف د موسی علیہ السلام مور چې کله خدای ورته انسپایر کړ چې دا بچي په یو صندوق کې او تابوت کې واچوا او بیا او بوتا والا کا ناغه سره دو تصورات ور سره یو ور سره دایر و چې چا اولیدم خلک به مام ژوندای پرې نه دي چې ته قاتل مورې ماشوم بچی په مو کې واچ خلک به مام لکی ځان یې را ور سره او دویم وکړه چاونه لیدم بچی په دې تابوت کې او بو کې اچول په دریاب کې دا سره عقل مندای کار دی دا بچی ژوند نه پاتې کیږي دا غي معصوم یې راو ورسره نو الله تعالی ورته وی ولا تخافي ولا تحزني د ځان متعلق کوم یې رګه شو بل نه ویلي ولا تحزني ارې بچی متعلق کوم فکر مند کېږي ان راده الیک وجاعله من المرسلین موږ دې سالم ته واپس راولو او لا بل خبر ته کنده بادشاہ جوړول الله وجاعله من المرسلین دغه د دینی بادشاہ جوړول پیغمبري خبر ده نه کې لا تخافي ولا تحزني دواړه لفظ استعمال کړی خو کله خوف په معنا د حزن او حزن په معنا د خوف هم استعمالي کی خو دلته الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حواله چې کوم خبره کوي ابو بکر ته داونه چې یریګا ما ولا تخف ورته سوې لا تحزن ځکه ابو بکر سره د ځان هیڅ فکر نه واخد او کامیابی دی ته وي چې زما جان قربان شي پیغمبر باندې چې جان پیغمبر باندې قربان شي دا د ابوبکر لپاره خساره وکړه نه خو هغه ځان کو متعلق هیڅ فکر نه ور فکر ور سره چاو
د پیغمبر پاک ځکه ورته ولا تحزن زما متعلق فکر من کېږه ما. اذ یقول لصاحب کرچوی د ملګری خپلتا لا تحزن فکر من کېږه ما زما متعلق. ان الله معنا تاکید الله تعالی مونږ دواړو سره دی. پیغمبر ورته دا مونږ چې ان الله معي خدای ما سره دی. نسی ورته الله تعالی مونږه دواړو سره دی. زما مرګره دی ستاسو مقدار ابوبکر مقام دی. فانزل الله سکینته علیه پس نازل کا اللہ تعالی طمانینت مانا منٹل پیس سچے دماغی سکون. نازل کا اللہ تعالی طمانینت و اطمینان علیہ ابو بکر بانے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور اللہ تعالیٰ دے تائید کا پدا سے لشکروں بالے لم تروا چتا سننے ویرے دلے فرشتے رالے دولتا ابری دی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ وَقَرْضُولَ اللہ تعالیٰ کلمہ دا کسانو چی کافران شو السفلا لاندے مانا ذلیلہ دا کافرانو کلمہ چی پیغمبر بمڑو سو کلمہ وا دا غی کلمہ فیصلہ کلمہ مانا سا فیصلہ دا غی فیصلہ سوا دارون ندوہ کی چکرے وا دیکھو باقاعدہ میٹنگ شو د لوی جرګې دسه شي تاسو په اصطلاح د لوی جرګې زمونږ په اصطلاح د نېشنل اسمبلی د بھارت په اصطلاح د لوک سبا د رشیا په اصطلاح باندې د ډوما اردی د په اصطلاح باندې د کانګرس او د برتانی په اصطلاح باندې د ایوان نمائندگان یا د هاوس اف ریپرزینټیټیو مختلف نمونه نو دا دارون ندوه دا د اهل مکه او ډوما وا یا د اهل مکه او لوی جرګه وا صحیح. نو په دې کې باقاعده یو شیر ډسکشن د پاره پیش کېده بیا باغی باندې رائے ورکول شو بیا باخری کې فیصله ډیسایډ کېده او ابو جهل دا سپیکر وکړو ابو جهل. نو په دغه ورځ باندې هم د پیغمبر اسلام د لپاره کوم میټینګ چې کېده آی کې مختلف تجاویز دی رغورو یو تجویز پکې دار راغی چې دې بمړ کو چې غم اخلاص یو تجویز یو سړی ډیر جذباتي تکروک چې دې غم نه بل طریقې سره نو خلاصي وسه کو ورته څوک ورپسې ولې چې مړی ابو جهل وی دا یو سړی خبره نه ده هغه سړی خو یو خاندان سره تعلق ساتي د یو کور سره تعلق بساتي وی ټیک ته بنو هاشم د قبیله څوک بنو هاشم د پیغمبر اسلام قبیله هغه په دین خور سره شریک نه دي خو په وینه ور سره شریک دي دا غي مخوینه لیکن بنو هاشم ډېر زور اور خلکو اډر جابر خلکو وې د بنو هاشم مخوینه یې خلکو راغو کورونو سولې سبو کړه ایله خو به بچو باندې اور واچي کینه صحیح زمون شیخ ته ساده پښتو کې خبره کوله ابو جهل هغه ته کینه دخلو دی غول مغره یعنی منبر دی چې کینه دخلو دی غول مغره نو بل منبر ته پاسه ده نا خپل تجویز وړاندې کړ وې داسې به وکړو چې دې به کنفاینمنت کې وساتو قید کې واچو سبه وکړو قید کې به واچو او قید کې به داسې واچو اذیتناک ریگرس امپریزنمنت ورته سو ورته انګریزي کې ریگرس امپریزنمنت چلته خوراک او اسقاق ورکیږي نه کو ورکیږي نه زاریله کې چې بنده مرشي چې بنده مرشي ټارچر سیل کې باندې ټارچر سیل کې ابو جهل بیا ورته وی یو 30 غنټې هم د بنو هاشم نه بند ساتل شي هیڅوم کې ناوام کې ناس نو بیا ټول غریبانو دی یاري خبره نه کول چې کوم تجویز پیش کوونه وای کې او حضور ور سره ابو جهل دا مخه چالي لیدا اخو ابو الحکم چې فائنل ډیسیژن خو به دا لاس کړ صحیح ناخر کې ټول ورته یې سه مته پکې سوای ابو جهل زماده تجویز دی چې څومره قبایل شریکول شو چې څومره زیات قبیله شریکول شو د قندهار او د هلمند او د اورزګان او د فلان او د فلان او د فلان د ټول نه بده نمائندګي واخلو ټول نه بسوالو نمائندګي والو او بیا به د محاصره کو بسیج به کو کور کې بسیج به کو نو سار چې کور راوځي ټول به یک مش په باندې حمله وکړو بنو هاشم ټول خطه عرب سره دښمنی نشي کولای یو قبیله سره کولای شو ټول خطه عرب سره خو نشي کولای بس خاموش به سموده بچي وای چې ظلم او شاسینیشن شوی دی مونږ له قاتل لا کوي بس اخري کې به خبره خلاص شي ټول خلکو وي زنده باد دا بهترین تجویز دی ها پوښ صحیح شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری بسیج
الله تعالی وی دغه فیصله دې ته کلمت الذین کفروا چې کافرانو دا فیصله خدای ذلیل کړه. وجعل کلمت الذین وغرض الله تعالی فیصله دا کسانو چې کافران شو السفلا ذلیلا خائبا خاسرا وکلمت الله کلمت الله العلیا بلند دائما. وجعل کلمت الذین کفروا السفلا خدای د کافرانو کلمه او فیصله خائبا خاسرا ذلیل کړه. وکلمت الله کلمت الله هی العلیا اغد ټول بلند دا والله عزیز الحکیم الله تعالی له قوت والا له حکمت والا دی. انفروا او صلی الله تعالی و امداد نه کوئی خدای نذیر تاسو مخ کې تفروت دی چې یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز پیغمبر باندې اس بلا ناراضی پیغمبر باندې اس وبال ناراضی خو یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز وبال بتا باندې ناراضی. نو صلی اللہ تعالی ملګرتیا وکړي نو څنګه ملګرتیا وکړي. انفروا وزي پلار د الله کې خفافا سپک وثقالا او درانه. خفافا معنا سپک وثقالا او درانه. نو خفافا خفیف اسلحه سره وثقالا ثقيل اسلحه سره. مونږ او تاسو په دې خبرېږو دا ډېر خطا دی چې وزي تاسو خفافا کلاشنکوف سره سره کلاشنکوف سره وثقالا زکو ایک سره صحیح صحیح یا اوان سره یا سره اوان سره سنگر سره چلو یک سره ضد هوا سره. انفروا خفافا وزیتا فو خفافا سپک یعنی سپک اصله سره وثقالا درانا یوا دوی مانا. انفروا وزیتا سو خفافا سوارو ځکه سور سره سپک دی زور په بل چای سور سره سپکی په دې مانا چې زور په چای زور په آس وی. وثقالا او درانا پیادا درانا مانا پیادا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم. وصلی الله تعالی وی اسنا چې تش جنگ لوځي پیسې ځان تر یو ډول خدای دې روکه بیا بس سکے پیسې بلګي جنگ کې. وجاهدوا باموالکم جهاد کوي په مالونو خپلو وانفسکم افزانونو خپلو فی سبیل الله پلار د الله کې. ذالکم خیر لکم دا بهتر دی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. لو کان غرضا قریبا اوس دا کوم خلک چې پیغمبر علیہ السلام ته راتلل ایو ورته وی چې زما خدا هسپتال کې ده ادا غیر خدمت لپاره پیغمبر علیہ السلام کو د طبیعت په تقاضا باندې ډېر رحم دل سره چې چا ورته خپل ایکسکیوز پیش کړ پیغمبر علیہ السلام خیر ته مزه نو بل را مخ شو یره جی زما خدای درې مرز د طبیعت نه داسې بوج دي او که خدای حکم زبر پسې در رسم خو جوس مال چټي پیغمبر علیہ السلام چټي ده بل عذر بل الله تعالی ته ټول دروغ وای الله تعالی دا ټول دروغ وای خلک کې یو خو سفر وګد دی څه ده سفر دیم گرمی دا دریم سورلی نشتا سلورم سپر پاور دے دا لس یاری دی مریگی ذکر اللہ تعالیٰ کو انسانانو خالق تیاری او سری باندې کوئی دے ویره دو یو غم نه دے یو غم دا دے چې سفر دے 200 میله دویم دا چې سورلی نشتا پیدل تلو پکیومی صحیح دریم دا چې د گرمای موسم دے سلورم دا چې سارا دے او بوبم ملاوی که نو ملاویگی او پنځم دا چې سپر پاور دے B-52 دے. اللہ تعالیٰ ہوئے چې کدا مشکلات نه وي او دیتا آسان وي جنگ کارې دے نو کتا ورته ویم چې ته مزای ګوي نظم په ځکه چې بیا الته دا په ځین کې چې غنیمت ملاویږي تقسیم کې بشه ملاویږي څو ملاویږي چلو یک په ملاویږي. لو کان غرضا قریبا کچرویدا غرضا قریبا سهل الحصول مال. غرض مانا assets غرض مانا سامان غرض مانا سامان او قریبا مانا چې په آسان حاصلېږي نږدې مانا چې په آسان حاصلېږي. نو خدای وایي چې دا غنیمت د جنگ په آسانه حاصلې دی یعنی کمزوري قوم سره جنگ وي نو تا به کتل دی بس رسایش ټول تا سره تل جنگ لا چې هغه خلک اته د مقابلین کو چې ورشي او څوپا کا ولور کو ټول په ټول تقسیم دی.
لو کان غرضا قریبا کچری ویدا سامان پاسانا یاسلی دن کے وسفر قاصدا او وید سفر قاصدا درمیانا گندے قاصدا مانا دیر وقت نوے درمیانا لتبغوکا نو دی بخامخا سا اتباع کروا ولیکن بغدت غلی مشقتو لیکن درون شویر دوی بانے دا مشقت دا سفر اد گرمائے اد سورلائے اد دولسو میلا اد سپر پاور دا طول مشقتو لے پزین کی دی دا دا اسپر کی نوتی چرا دا انشاء تصورو کی ناغیر احسان کیجی صحیح یعنی چرا دا طول تقالیب تصورو کی او بیا دا تصورو کی چاہ سر چاندے کیسے روپ روائی استغفر اللہ سرودہ نے پکتا بود ولیکن بعودت علیم الشقہ لیکن درون شوے دے بعودت مانا سقلت درون شوے دے دوی بانے الشقتو دا مشقت وسیحلفون باللہ اللہ تعالیٰ پیغمبر تو را روان دی اللہ تعالیٰ پیغمبر تو ہوئی مشورے اکرا را روان دی تعالیٰ وسیحلفون باللہ اثر دے چھ دوی با قسمون کئی پا اللہ بانے سبوئی چھ لوستتانا کزمونگا طاقتوے لوستتانا کزمونگا وسکوے لخرجنا ماکون یقیناً بمونگا وطلیو تاثر وصل اللہ تعالیٰ ویوخ منافقان میں منافقت گئی زینا دوین دا پا درو قسمون خریزان لبیڑغر گئی یوخ یوکار دے کینا او بلچہ نہیں کہ یعنی دغر منافقت دے جب واجب دی ہوتی ہے نا کہ او دوین چی بیا قسم کے چیرے جو وس منو دروغ سر بیا قسم کو اللہ فرمائے کہ یولکون انفسهم دی ہلاکی زانون اقبل واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئیگی انہم لکاذبون چھ دو یقینا درو جن دی اس پیغمبر علیہ السلام کو چوٹیانے والا ورکلی اجازت والا ورکلی اس کہ پیغمبر علیہ السلام طبعی طور نرم دلو سچو طبعی طور سخت گیر نو رحم دلو نو بس کو چیہو کسا آگے ویجی زما خدا سے پیغمبر علیہ السلام خیر بل راگے ویجی زما خدا پیغمبر علیہ السلام خواہ بل راگ اللہ تعالیٰ خدای دیو بخط دا آسانی چکیانے دے ہولی ورکلی تو بچے سوکرا دن درخواست والا دستخط کے چھو کے دن 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 اللہ تعالیٰ ورطا ہوئی غف اللہ عنکا وہ خدای دیو بخا اللہ تعالیٰ چاہتا ہوئی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی لیکن سنجھ مونگے عام اصطلاح وہ خدای دیو بخا تاکار نہیں ہوئی رہتے ہوتا اللہ تعالیٰ بے غینی آگا مونگے اصطلاح پر اکڑا عام انسان چکم اصطلاح ہوئی خدای دیو بخا تاکار دیو ہوئی رہتے ہوتا صحیح اس خدای کنظری ہونے گئی صحیح وَيَغَفَ اللَّهُ عَنْكَ خدای دیو بخشا لما زنت لو تاولی دیل اجازت ورک نبد ورکو حتی یتبین لک الذین صدقو تردی چخشکار شیوتا تا آکسان چی رشتیائی ویلی دی و تعلم الکاذبین اپی جندلویتا دروجن تا تا خجور چی چاہتا خاص باندے کرتا یہ اس کر لنبے بدلک پتہ نگولے جی سوک رشتیا ہوئی سوک دروگ ہوئی لیکن کوئی ایری بدے کریوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا الحمد بالقرآن جمعنا وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وثم تلاوة عنا الليل وعنا النهار فالله خير حافظا وهو أرحم